هني بیجر یو داسې حیوان دی چې د ګینیس د نړیوالو ریکارډونو د کتاب له مخې د نړۍ له تر ټولو نه ویریدونکو موجوداتو څخه شمیرل کیږي. کله چې دا حیوان ځان له ګواښ سره مخ وویني حتی پر وحشي غواوو هم برید کولی شي. که د خطر احساس وکړي پر انسان هم حمله کوي. د همدې ځانګړتیاو له امله دې حیوان ته د ځمکې د تر ټولو زړور حیوان لقب ورکړل شوی دی. دا یو داسې بېسیاله جنګیالی دی چې سره له دې چې بدن یې ډېر کوچنی دی خو له هغو حیواناتو سره هم جګړه کوي چې د ده د ښکار هڅه کوي لکه زمری، خرس او پړانګ. هني بیجر کله ناکله دومره سخت مقاومت کوي چې لوی ښکار کوونکي اړ کېږي له جګړې لاس واخلي او شاته ولاړ شي. د دې حیوان د نه ویرېدلو لپاره ډېر دلیلونه شته. که غواړئ له دې زړور حیوان سره ښه بلد شئ تر پایه له موږ سره پاتې شئ. دا حیوان تقریبا د یو کوچني یا منځني سپي په اندازه وي. د هغه پوستکی دومره کلک او غټ دی چې نږدې د دودیزو نیزو پر وړاندې هم مقاومت کولی شي. دا ښیي چې د لویو ښکار کوونکو غاښونه هم په اسانۍ سره ورته جدي زیان نشي رسولی. د پوستکي ترڅنګ د هني بیجر پوستکی ډیر نرم او آزاد دی. همدا ځانګړتیا ورته اجازه ورکوي چې خپل بدن په هر لوري وخوځوي. د هغه نرم او خلاص پوستکی له ده سره مرسته کوي چې کله کوم ښکار کوونکی یې ونیسي ژر ځان ترې خلاص کړي او د دښمن له منګلو څخه وتښتي. د هني بیجر تیز غاښونه کولی شي ښکار کوونکو ته جدي زیان ورسوي. دا ځانګړتیا د زمري په څیر خطرناکو حیواناتو پر وړاندې د مقابلې لپاره ډیره ګټوره ده. خو که کوم ښکار کوونکی وکولی شي چې سمدستي هغه ووژني بیا یې مخه نیول ستونزمنه ده. نو که یو داسې حیوان پر تاسو برید وکړي باید ژر تر ژره د تیښتې لپاره ځای پیدا کړي. که نه نو له هغه څخه ځان ژغورل به ډیر سخت وي. هني بیجرونه یوازې تیز غاښونه نه لري بلکې ډیرې قوي ژامې هم لري. دوی د خپل ښکار د بدن نږدې ټولې برخې خوري، حتی هډوکي یې هم ماتوي او استعمالوي. د طبیعي سختۍ ترڅنګ هني بیجران ډیر هوښیار حیوانات دي. دوی د خوړو د پیدا کولو لپاره له جالبو طریقو او بیلابیلو لارو کار اخلي. د دوی تر ټولو د خوښې خواړه شات دي او د هني بیجر نوم هم له همدې امله ورکول شوی دی. د شاتو د پیدا کولو لپاره دوی له ونو پورته کیږي او د مچیو ځالې پیدا کوي. همدارنګه د مارانو په ښکار کې هم ډیره تجربه لري. دوی حتی داسې ماران ښکار کوي چې له دوی څخه ډیر لوی وي. د ځمکې کیندل هم د دوی له حیرانونکو مهارتونو څخه دی. هني بیجر کولی شي په شاوخوا 10 دقیقو کې په کلکه ځمکه کې یو تونل جوړ کړي. د دې وړتیا له امله دوی ځان ته پټنځایونه جوړوي او د خطر پر مهال ځان پکې ساتي. هني بیجر د ښکار لپاره له خپلو ځانګړو وړتیاو څخه کار اخلي. دوی حشرات، چونګښې، مارمولکونه او کوچني تیلرونکي حیوانات ښکار کوي. همدارنګه مرغان او د مرغانو هګۍ هم د دوی له ښکار څخه خوندي نه دي. په حیرانونکې توګه هني بیجر د خپلې لکۍ لاندې یوه ځانګړې مقعدي کڅوړه لري چې ډیر بد او خفه کوونکی بوی ترې خپریږي. لیدل شوي چې دا حیوان له دې بوی څخه د ځان د دفاع لپاره کار اخلي. په ځانګړي ډول د زمري په څیر د لویو ښکار کوونکو پر وړاندې د خپل ډیر توند او جنګي طبیعت له امله ډیر لږ ښکار کوونکي هڅه کوي چې هني بیجر ښکار کړي. ډیر ښکار کوونکي له دې حیوان سره له جګړې څخه ځان ساتي ځکه پوهیږي چې نیول یې اسانه نه دي. هني بیجر کولی شي په بیلابیلو هوایي شرایطو کې ژوند وکړي. د دوی بدن په وچو دښتو او همدارنګه په ډیرو لندو سیمو کې په حیرانونکې توګه عیار شوی دی. دا حیوانان حتی ښه لامبو وهونکي هم دي. داسې لیدل شوي چې دوی د اوبو لاندې د کشپانو او نورو اوبو ژوو پسې ګرځي. ماران په ځانګړي ډول ځینې له تر ټولو خطرناکو او ظاهري ډولونو څخه د هني بیجر لپاره د خوړو مهمه سرچینه ده. تر اوسه هیڅوک په بشپړه توګه نه پوهیږي چې هني بیجر څنګه د دغو بیلابیلو ظاهري مارانو له بریدونو وروسته ژوندی پاتې کیږي. د شواهدو له مخې هني بیجر د ډیرو نورو تیلرونکو حیواناتو په پرتله د زهرو پر وړاندې لږ حساسیت لري. ساینسپوهان باور لري چې د هني بیجر د مارانو له ډیرو چیچلو سره د مخ کېدو له امله د دوی بدن یو ډول مقاومت پیدا کړی دی او کېدای شي د نورو حشراتو د چیچلو پر وړاندې هم مقاومت پیدا کړی وي. خو دا خبره تر اوسه په بشپړه توګه نه ده تایید شوې. حتی لیدل شوي چې هني بیجر د افریقایي خطرناکو مچیو د چیچلو پر وړاندې مقاومت کوي او په اسانۍ سره د دوی ځالې له منځه وړي. ځینې داسې نتایج شوي خبرې هم شته چې وایي هني بیجر د خپلې مقعدي کڅوړې څخه د تولید شوي بد بوی په وسیله له مچیو څخه ځان ژغوري. د دې سخت او بد بوی له امله مچۍ اړ کېږي چې وتښتي. خو ولې هني بیجر تر دې اندازې زړور او بې پروا دی؟ موږ مخکې پوه شو چې دا حیوانات ډیر هوښیار دي. له هر ډول چاپیریال سره ځان عیارولی شي او د ډیرو ظاهري بریدونو پر وړاندې د ځان ساتنې وړتیا لري. د دوی قوي پنجې او غټ پوستکی هم د دې زړورتیا له مهمو لاملونو څخه دی. سربیره پر دې د دوی لوړ باور او ځان ته ډاډ هغوی دومره زړور کړي چې له لویو خطرونو سره هم مقابله وکړي.
په افریقا کې هنیبیجران ډیر ځله له هغو حیواناتو سره جګړه کوي چې له دوی څخه څو چنده لوی وي. هغه دفاعي ځانګړتیاوې او وړتیاوې چې دوی لري اجازه ورکوي چې په اسانۍ سره د ډیرو حیواناتو لخوا مات نشي. دوی پوهیږي چې د زمریانو، پړانګانو او نورو ښکار کوونکو پر وړاندې د ژوندي پاتې کېدو لپاره باید ډیر زړور او سختدریځه واوسي. هنیبیجر دومره سخت طبیعت لري چې ډیری وخت هیڅ شاتګ نه کوي او تر وروستۍ شېبې پورې مقاومت کوي. د هنیبیجر ښځینه حیوان د جنین د ودې وخت کنټرولولی شي، یعنې د القا وروسته د جنین وده ځنډېدلی شي څو بچي هغه وخت پیدا شي چې د ژوند شرایط ورته مناسب وي. دا ځانګړتیا د طبیعت له حیرانوونکو رازونو څخه ده. هنیبیجر تر ځمکې لاندې پټ شوی ښکار او خواړه د بوی له لارې پیدا کولی شي. هغه د خپل قوي بوی حس په مرسته د مچیو، ځالې، موږکان او نور کوچني حیوانات پیدا کوي. که څه هم سترګې د ځینو ښکار کوونکو په شان ډېرې قوي نه دي، خو د بوی او اورېدو ځواک یې دومره ښه دی چې په تیاره کې هم د خوړو پیدا کولو توان لري. هنیبیجر خپله سیمه د بوی په وسیله سره په نښه کوي او نورو هنیبیجرانو ته خبرداری ورکوي چې دا ځای د ده دی. کله چې هنیبیجر ویریږي یا غوسه شي، ځانګړې چیغې، غرغړې او غږونه کوي چې دښمن ته خبرداری ورکوي. هنیبیجر په ګرمو دښتو کې ژوند کولی شي ځکه بدن یې د سختې تودوخې پر وړاندې د عیارېدو وړتیا لري. مور هنیبیجر د خپلو بچیانو لپاره ډیره حساسه وي. هغه هغوی تر اوږدې مودې ساتي او د خطر پر مهال د ځان په قربانولو هم ورڅخه دفاع کوي. هنیبیجران یوازې یو ساده سوري نه جوړوي، بلکې د ځمکې لاندې څو برخې لرونکي ځایونه جوړوي چې د خوب او پټېدو لپاره کارول کیږي. که اړتیا وي، هنیبیجر د نورو حیواناتو زاړه غارونه هم نیسي او بیا یې د خپل ژوند لپاره برابروي، ځکه هر وخت نوی غار نه کیني. هنیبیجر د موږکانو، حشراتو او ځینو زهري مارانو شمیر کموي، نو د چاپیریال په توازن کې هم مهمه ونډه لري. هنیبیجران تنها زړور حیوانات نه دي، دا یو داسې طبیعي جنګیالي دي چې د ځنډول شوي امیندوارۍ، قوي بوی حس او حیرانونکو ژوندي پاتې کېدو رازونو له امله لا هم ساینسپوهان ورته ډیر حیران دي. د نورو علمي او معلوماتي ویډیوګانو د کتلو په موخه خان میډیا یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.